په دې بل مثال کې موږ ته یوه مسله ساتي تابع راکړل شوې ده sin t dt. دا خبره غواړم تشریح کړم چې متحول یا ویریبل هر شی وي ډي وروسته به هغه متحول لیکي. دلته sin t لیکلی دی، موږ sin t dt یعنی انتیګرال یې نیسو نظر و t ته ځکه متحول t ده. که چیرې دلته x لیکلی وي نو موږ بیا sin x dx لیکو. که چیرې بل متحول لیکلی نو بیا نسبت هر متحول ته چې نظر هر متحول ته چې موږ انتیګرال نیسو تر ډي وروسته هغه متحول یا ویریبل لیکو. د دې تر مخه چې دا حل کړو دا مخکې تاسو ته باید معلومه وي کوساین 5 پر 3 یعنی د 80 درجو کوساین 1 پر 2 دی. کوساین 5 پر 4 یعنی د 45 درجو کوساین جذر 2 پر 2 دی. دا خو مخکې موږ وویل چې انتیګرال د مشتق سرچپه یا معکوس عملیه ده. دا خبره خو ډېر اسانه ده، دې ته تاسو وګورئ. د دې لپاره چې سوال موږ ته نور هم اسانه او ساده سي زه دا لږ خبرې تشریح کوم. که مثبت ساین لیکلی یا موږ منفي ضرب د منفي ساین د هغه څخه بیرته مثبت ساین جوړیږي، دا فرق نه لري. صحیح. ساین تی زبر یعنی موږ د ساین تی مشتق نیسو هغه کوساین تی دی. د کوساین مشتق منفي ساین دی. صحیح. کوساین زبر تی یعنی موږ د کوساین مشتق نیسو هغه منفي ساین ورڅخه جوړیږي، جواب یې منفي ساین تی. اوس که چیرې موږ داسې وکړو دواړو خواو ته یوه منفي ورضرب کړو، دا خوا به سي منفي کوساین تی. صحیح. کولی شو موږ دواړو خواو ته منفي ورضرب. د دې څخه دا خوا ته یوه منفي خو مخکې شته، یوه بله منفي علامه که چیرې ورضرب کړو نو هغه په څه شي بدلېږي؟ په مثبت ساین تی. که چیرې راکول شوي وو چې کوساین تی د دې انتیګرال ونیسئ، هغه موږ سرچپازو د ساین تی مشتق کوساین تی. که کوساین راکول شوي وو چې وایي انتیګرال یې ونیسئ نو موږ وایو چې د کوساین تی انتیګرال ساین تی دی. ساین دی. که چیرې منفي ساین راکړل شوی وو د هغه انتیګرال به څه شي وي؟ هغه انتیګرال به کوساین وي. خو که چیرې مثبت ساین راکړل شوی وو، مثبت ساین ایکس یا ساین تی یا بل هر متحول ساین تی د دې انتیګرال منفي کوساین تی ورڅخه جوړیږي. دلته موږ ته څه شي راکړل شوي دي؟ ساین تی. د دې د ساده کولو لپاره نو اول خو موږ د دې غیر معین انتیګرال نیسو. دا مساوي کېږي ساین تی کوساین تی منفي کوساین تی انتیګرال شو. سرحدات ورته لیکو د پای پر 3 څخه تر پای پر 4 پورې. اول د تی پر ځای باندې ځکه زموږ متحول تی دی پای پر 4 لیکو منفي، بیا د تی پر ځای باندې پای پر 3 لیکو او اخري نتیجه یې لاسته راوړو. دې ځای کې زه د تی پر ځای باندې پای پر 4 لیکم، نو زه وایم چې منفي کوساین پای پر 4. دا به زه دلته لاندې ولیکم چې تاسو ته ډېر ښه واضح شي. زه لیکم منفي کوساین پای پر 4. یوه منفي خو په فورمول کې زموږ سره شته او یوه منفي دلته ده. دا دوی منفیان چې سره ضرب شي د هغه څخه مثبت جوړیږي، نو مثبت کوساین پای پر 3. انشاءالله مشکل خو نشته، دا ورسره جوړیږي.
منفي کوساین پای پر څلور یا د 45 درجو کوساین جذر 2 پر 2 دی نو دا منفي دی زه لیکم چې منفي جذر 2 پر 2 جمع کوساین پای پر 3 کوساین 1 پر 2 دی 1 پر 2 دا مساوي کېږي په جذر 2 منفي 1 ټوله پر 2 باندې کېږي دا موږ اخري لاس په دې باندې خو نو تاسو پوهېږئ چې دا تاسو څنګه محاسبه کوئ ځکه دا ډېر مخکنۍ خبرې دي چې دا تېرې سوي دي نو دا زموږ اخري جواب دی